السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل له فیسبوک اکاونټ دپاره یا د ټیک ټاک آی ډۍ دپاره ډېر ښایسته ښایسته بایو جوړه کړئ. مطلب تاسو به لیدلی وي د هر چا اکاونټ چې وي هغه غواړي چې زه خپل اکاونټ چې دی هغه ښایسته کړم، هغې کې څه یونیک ناشنا څیزونه استعمال کړم. تاسو کتلی شئ مثال په طور لکه زما د فیسبوک اکاونټ له راشئ، دلته تاسو زما د فیسبوک اکاونټ کې دا بایو ګورئ، دا دونه مزیداره بایو ده لکه مطلب زما اکاونټ مکمل بدل شوی دی. لاندې راشئ دغه شانتې دا وګورئ تاسو وی آی پي اکاونټ ما ځانه څه کړی دی ساز کړی دی. اوس دغه شانتې که ټیک ټاک کې تاسو دلته د زما بایو ګورئ دا ساده بایو ده. اوس به زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسو دغه رقم بایو چې دا خپل په تصویر باندې خپل په فیسبوک اکاونټ باندې یا ټیک ټاک په آی ډۍ باندې ولګوئ. او دې نه مخکې زه تاسو ته درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړه، ورسره د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. ملګرو سم لیدلو لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ خپل موبایل ته د اپلیکیشن تاسو کولاوګئ نو تاسو ته به یو داسې انټرفیس راولي. دا وګورئ تاسو دا کتلی شئ تاسو داسې انټرفیس به تاسو ته راولي. اوس په دې کې به تاسو دا بایو څنګه جوړوئ ځان لپاره دلته وګورئ تاسو بیک ټیکس باندې به سمپلی کلیک وکړئ. دلته ما خپل نوم ولیکو ټیک ده، دا تاسو کتلی شئ دغه زما د نوم بایو راغله چې کومه یوه زما خوښه یا به زه له دې ځای نه دا څه وکړم، دلته یې ما له کاپي آپشن راکړی به زه دې ځای نه کاپي کړم. دا وګورئ دا ما له دې ځای نه څه کړه کاپي کړه. دې نه علاوه دا تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ شیر کولی هم شئ. سمپلی به شیر باندې کلیک کړئ واتسپ ته یا فیسبوک ته هر چا ته دغه کول غواړئ شیر کول غواړئ چا سره نو شیر یې کړئ. مطلب دا تاسو کوئ چې زما د نوم هم جوړه کړه هغه هم جوړه کړئ د هغه سره یې شیر کړئ. دغه شان دی د دې نه علاوه دی کې نورې هم خپلې مطلب کمې دغه چې دي خپل پکې هم شته دی دغه بایوګانې ډېر ښایسته ښایسته خپلې بایوګانې دي پکې. دا وګورئ تاسو که د دې ځای نه تاسو د دوی دا جوړې شوې بایو لګول غواړئ په خپل فیسبوک اکاونټ کې نو هغه هم لګولی شئ. سمپلی دې ځای باندې تاسو له دلته کاپي آپشن درکړی دی. دې ځای نه به دا څه کوئ تاسو کاپي کوئ هلته به یې پیسټ کړئ. اوس به یې لګوئ څنګه د لګولو طریقه اول راشئ خپل د ټیک ټاک آی ډۍ له ټیک ده که ټیک ټاک کې څوک لګول غواړي دلته ایډیټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ. چې په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړو دلته یې تاسو له راکړی دی بایو لیکلې ده نو تاسو به څه وکړئ دا وګورئ تاسو زما د نوم بایو ما دلته څه کړه ولګولی. دغه شان تاسو خپل د نوم بایو لګول غواړئ نو هغه هم تاسو سمپلی په دې طریقه په ټیک ټاک کې لګولی شئ. اوس په فیسبوک کې به یې څنګه لګوئ دا تاسو کتلی شئ ایډیټ بایو باندې دلته تاسو له راغلی دی په دې باندې سمپلی دلته کې کلیک وکړئ. دا ستاسو بایو راله ما چې کومه بایو هلته نه اوس جوړه کړه هغه به زه کاپي کړم په دې ځای کې به یې پیسټ کړم دلته به زما بایو ولګي. د دې نه علاوه که اوس پکې دا نور لاندې دا سیټینګ کول غواړئ نو دا به څنګه کوئ دلته به راشئ په دې پبلک پروفایل باندې به سمپلی کلیک وکړئ. دا وګورئ تاسو دغه شان دی بیا لاندې راشئ ایډیټ یور انفو اباؤټ انفو نو دې باندې تاسو کله کلیک وکړو دا تاسو کتلی شئ دلته به تاسو وکړئ ایډ ورک ایکسپیرینس باندې به څه وکړئ کلیک واخلئ. ټیک ده په دې چې کله تاسو کلیک وکړو نو اوس تاسو کتلی شئ دلته لږ ټایم به اخلي دا دلته سمپلی ولیکئ وی آی پي اکاونټ ته وګورئ. کله چې دا تاسو کلیک وکړو بیا به دا څه کوئ سرچ کوئ. اوس د دې ځای نه به دا تاسو څه کوئ ډایرکټ یو به ترې کلیک وکړو مثال په طور دا به څه کړو سیو کړو. کله چې دا تاسو سیو کړئ نو دا به څه وشي ستاسو په دغه کې به ولګي په کوم ستاسو چې فیسبوک اکاونټ دی دا بیا هلته شو شي. دا وګورئ تاسو دا زما له فیسبوک اکاونټ کې دا ټولې ما څه کړي دي استعمالي کړي مې نو ډېر د کار اپلیکیشن دی که خپل ټیک ټاک کوم اکاونټ چې وي یا د فیسبوک آی ډي وي هغه تاسو ښایسته کول غواړئ په دغه رقم یې جوړول غواړئ نو دغه طریقې باندې یې کولی شئ. نو امید لرم ملګرو ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. که خوښ شوی نو لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د ملګرو سره یې شیر کړئ د راتلونکي ویډیو پورې. د خدای په امان.